درنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. دا ځینې چې د طالب ډلې لخوا د سیمټي دیوالونو او تیږو په لرې کولو او ځینو نورو بېمانه کارونو باندې اتڼونه کوي. داسې دي لکه یو چا څخه چې خولۍ، څادر، واسکټ، لاسګړۍ، له پیسو ډکه بټوه، د سرو زرو ګوتمۍ، آیفون 12 ګرزن یا موبایل، مرسیډیز بینس او هر څه واخلي او بیا 10 افغانۍ ورته ونیسي او هغه سړی له خوشحالۍ په ټوپونو سر شي. ښاغلی مجید قرار په خپله شننه کې لیکي طالب ډلې له تاسو ولسي واکمني جوړ پوځ، د نړۍ په کچه وتلي ځانګړي ځواکونه یا سپیشل فورس، الوتکې، شوبلې یا ټانګونه، مخ پر وده ښاري ژوند، لږ تر لږه 80,000 لیسانس ماسټر او مسلکي حرفوي کدرونه، لسګونه پوهنتونونه، د تکړښتونو یا ورزشونو ډلې، د پوهې او زده کړې واري، د نړۍ باور او نړیوالې اړیکې، میلیاردونه ډالره نړیوالې مرستې، چوپړتیاوې، 20 کاله پرلپسې هره ورځ د سلګونو وګړو ژوند، ټیکاو ارامي، زرګونه کیلومتره پخې لارې، زرګونه پلونه او پلګوټي او په سلګونو ودانۍ. لنډه دا چې د ژوند ټول هیلې، ارمانونه او رنګینۍ واخیستې. هر دښمن یې در باندې وخنداوه، د ګاونډي زړه یې در باندې یخ کړ. زموږ د اوبو د غلو، زموږ د چارتراشو او قانونو د غلو زړونه یې را باندې یخ کړل. په پای کې 2 ورځې هماغه امنیت راکړ چې هم دوی را خراب کړی و او هماغه سیمټي دیوالونه او تیږې یې لرې کړې چې د همدې له ځانمرګو او وحشت څخه د مامور او کارمند د ژغورلو لپاره ایښودل شوي وي. اوس دلته ځینې ذلیل مخلوقات اتڼونه ورته کوي چې طالب خو دا دی دومره مهذب دی، ته خو لږ وپیڅه، یعنې صبر وکړه چې د امنیت دې په بخت کیږي او که نه چې چیغې دې نښلولي دي. ته خو یو ځل دومره وپیڅه، یعنې صبر وکړه چې د زرګونو کدرونو د تېښتې وروسته په هیواد کې 10 کمپنۍ پاتې کیږي او که نه. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.